جمعات به یو بس زبایم جمعات به یو زبایم ان شاء الله ان شاء الله دا زما تاسو جبه ده ان شاء الله تاسو خبرو ډیر اثر ده ان شاء الله دا بچی دي کنه دې د بارم کو سبا دا بیا تاسو وای نه بری کول کنه زه دغه هم که تاسو د دغه کار نه لکه موږ ټول ګناهګاران یو چې دا ګناه ته په کار ده که دې نه تاسو دغه وکړلو نو صرف د دې لپاره چې الله آخرت مخ کړي او رب العالمین د هر انسان ګناه معاف کړي لکه هغه قاتل حدیث کې راځي قاتل نه نوي کتلونه وکړو بے سلم وکړو بیا الله رب العزت ته توبه وستله رب العالمین چې د رحمت پرشتي دغه مرګ ته راولېږلي نو که دغسې نن زندګي ده نن الله رب العزت تاسو له وخت درکړی دی نو که دغه شانتې رب العالمین طرف ته دې په ځای باندې رجوع کړو الله به انشاءالله ستاسو رزق کې برکت واچوي او رب العالمین به همداسې چې دنیا هم ښایسته کړي او الله به آخرت ښایسته کړي نو که دې طرف ته تاسو لږ سوچ ولې به نه کوو ولې به نه کوو زما دا خبرې الله دې وکړي چې زما دپاره هم د هدایت سبب وګرځوي تاسو زما په دې خبرو باندې پوه شئ انشاءالله الله تاسو لا ډېر اجرونه درکړي ستاسو په لیدلو باندې ډېر اوس ما اراده کړې ده ورور سره مې اراده کړې ده او زه ته عمرې تاسو ته الحمدلله نو چې بس څنګه چې الله پاک بوتلم هلته ورسېدم سر بر به ما ګنجې کړې بس بیا به جومات به یو بس زه به یم جومات به یو زه به یم انشاءالله دا زما تاسو جبه ده انشاءالله انشاءالله الله تاسو له ډېر اجرونه درکړي جزاکم الله شیز دی چې انسان ځان نه خبر هم نه وي روح ته نه هېڅ پته دې دا دې وارنټي او لکه دغسې چې یو انسان هسې نه سبا قیامت کې رب العالمین ته ودرېږي او رب العالمین په هغې باندې انتهایي زیات غوسه وي په هغه انسان باندې او حدیث کې دا شانتې راځي چې یو کس دروغ ووایي او دې لپاره یا خبرې کوي دې لپاره چې خلک د ده خبرو پورې وخاندي نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ځان له اور کې په جهنم کې ځای پیدا کړي ځای دې ورله جوړ کړي نو زمونږ دغه یو څو ورځې زندګي ده موږ دلته چې دا څه کوو صرف د دې لپاره چې دا زندګي مو لږ ښه تېره شي نو د هغې لپاره خو به اوچت سوچ ساتو ځکه چې دا شپېته کاله زندګي به وي 50 کاله او د آخرت داسې ده چې هغه خو عمري زندګي ده او دا زندګي داسې انتهایي نازک شیز دی ټول عمر ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زمانې نه واله څومره صحابه به وفات شوي تقریبا 1500 کاله زندګي هغوی په قبرونو کې تېره کړله او غونډه 80 کاله یا 80 کاله به هغوی همداسې په عام په دغه باندې تېر کړي نو زه دغه یم که تاسو د دغې کار نه لکه موږ ټول ګناهګاران یو د هر ګناه نه توبه پکار ده که د دې نه تاسو دغه وکړلو نو صرف د دې لپاره چې الله آخرت ګوره چې صحابه کرام کوم کار کولو ویل چې یاره الله رضا شي الله رضا لپاره دي بالکل او د انسان څه پته لګي چې اوس کور نه راوتی یو چې کور ته واپس تللی شو که نه شو تللی بالکل دا والله ته پته ده صحیح خبره ده او دا لکه ګوره صحابه کرامو انتهایي غریبانان خو چې کله اسلام یې قبول کړلو الله د هغوی په رزقونو کې برکتونه واچول عمر فاروق رضی الله عنه دارنګه دا نور د دنیا بادشاهیانو رب العالمین جوړ کړو اوس ګوره چې موږ نامه یادو کنه د عمر رضی الله عنه نو داسې خوشحالي زموږ په زړونو کې راځي خوشحالي راځي کنه او موږ وایو چې د هغې قبر به موږ څنګه وینو هغه مکې ته مدینې ته لاړ چې د هغې هغه ځایونه څنګه وینو دا صرف د دغه اسلام او د دې دیندارۍ په وجه باندې او داسې خلک لکه دنیا قسمه قسم ګناهونه یې کړي بادشاهیان یې دا شانتې چې د دنیا ظلمونه یې کړي یا داسې چې انتهایي سخیان خو نامه یې څوک نه یادوي نامه یې څوک نه یادوي لکه د ابوجهل نامه چا یاده که چېرته چا چې نه وایي څوک یې نه وایي او د صحابه کرامو د نوم سره سره خوشحالي خلک چې موږ د بچو نامې ږدو موږ وایي چې یاره ابوبکر عمر عثمان علي دغه چې دغه نامې پکې کېدل نو دغه شانتې که موږ هم دغه لاره خپله کړله نو سبا به زموږ کشران په موږ باندې فخر کوي چې یاره زما پلار دیندار او زما نیکه انشاءالله خو دا ټک ټوک دا سرکاري مرکه راځي دا به پرې کېدم انشاءالله الله یې ستاسو د راتګ د نیکیو په طرف کې واچوي په دې راتګ باندې تاسو نه راضي شي